د دې چینې څخه د شپږ تیږو راویستل سخت دي. دا په دې معنا چې د دې چینې اوبه واقعا ډېرې یخې دي. ډېر رسي سیال دې پورې رسي، چاکر دې پورې رسي، یخ اوبو له رسي. یو خو خبره دا ده چې امن دی، او بل ځای ښکلی ځای دی، اوبه یخې دي، ورو خلک چاکر له رسي، هوا یخه ده. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې ټول به ډک روغ خوښه خوشحاله اوسئ. قدرمندو لیدونکو، بالاخره د 3 ساعته موټر او 1 ساعت پلي مزل څخه وروسته د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو زاویې خواجهدر بابا ته راغلی یو. تاسو ته بهتره معلومات دی چې دغه سیمې په ډېر کم وخت کې د سیلالیانو پام ځان ته راړولی او زیات شهرت یې موندلی دی. نو انشاءالله موږ تاسو ته د دغې منطقې کومې ښکلاوې چې دي، هغه ښه ځایونه چې دي، ټول در ښایو. تر وروستۍ پورې له موږ سره پاتې شئ.
قدرمنو لیدونکو دغلته کوچی ماما ناست دی په ده سره به یو څو خوږې خبرې وکړو او د ژوند په اړه به ترې یو څه غورې واورو. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. جوړ تازه خیر خیر صحت د ښه دی کراري ده خیر د غور ته خیر وخت ساعت د ښه تېرېږي کراري ده ظاهره خدای دې ژوندی اوسې. کوچی ماما که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې نوم مبارک د څه دی؟ نوم حبیب الله. حبیب الله خان. د همدې منطقې کې که نه اندې منطقې یا کور د چېرته دی؟ کور به زوا کې زاوه کې. او دلته د مېږې تا راوستې دي؟ مېږې دا خلک سره وو. څنګه چل دی ژوند دې څنګه دی؟ ولا ژوند خو الحمدلله ښه داسې خو ښه خراب دی. الله مې راضي بالکل خوشحاله یم پکې. بس موږ تاسو ټول باید د الله نه راضي اوسو خوشحاله اوسو په هر حال باید سړی شکر وباسي. آب و هوا او موسم څنګه دی؟ لږ معلومات را تر څو د لیدونکو خبر شي. دې ځای خو چې دی لږ وخت کې ډېر زیات شهرت موندلی خلک ډېر دغلته راځي. ته خپل هم لږ معلومات ورکړه لیدونکو ته تر څو هېوادوال خبر شي او دغه ځای ته چکر بالکل ښه دی وروره ښه یخ هوا لګي وطن ښه سم یخ دی یا خلک دلته چکر دپاره راځي. ولا ښه ډېر رسي یا سیال د پور رسي چاکر د پور رسي یخ اوبو له رسي یا او پورته غره کې چې ونې شته خوراکي ګورګورې شته که نشته؟ یاره نشته دی هېڅ شی نشته. او تاسو بیا څه وخت کور ته ځئ؟ مونږ خو کور یوه میاشت بعد ولاړو دوې میاشتې بعد ولاړو. نور په ساره یې؟ ولا چې بېشکه ته نو داسې فکر وکړه چې خپل ولسوالۍ کې مسافر یې. یاره مسافري خو شته پکې. ښه کوچی ماما څه به لرې موږ دپاره ځکه خو موږ خو مېلمانه هم راغلي یو او لیدونکي هم تا ګوري یو څه به موږ ته اتمن ډالۍ کړي. صحیح ده؟ هغه د ما نه دي زده وروره زه کوچی یم ښه کوچی په خوله باندې چې د هر شی خوند کوي پوه شې اتمن یو شی زده مو یو شی هم نه ده زده نه کېږي ماما یو شی به چې د اتمن موږ ته راوړي مو زده نه دي څه ته ووایم نه دي زده. لیدونکو تر څنګ را سره یو بل ورور ناست دی د سره به هم د زړه خواله وکړو. وروره سلام ستړی مه شې. بخیر علي جوړې جوړې صحت د ښه دی په خیر یې ژوند ښه تېرېږي الحمدلله شکر. که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې نوم دې څه دی؟ نوم مې ښایسته ګل دی. ښایسته ګل وروره څنګه یې؟ ښه یې الله رحم دې صحت دې ښه دی شکر. ژوند څنګه تېرېږي؟ ولا الحمدلله ښه سور کې تېرېږي. ته هم د کوچي ماما سره رمه راوستې که نه همداسې چکري راغلی؟ نه ته موږ هم رمه راوستې. ښه ولا دې موسم او هوا خو ماشاءالله بیخي ښه ده. چا خبره مزې تاسو وکړې؟ مزې خو صحیح خبر ده. هوا خو ډېره ښکلې هوا ده یخ هوا ده. او دې چې ته د چي نوم اخلي؟ دې له خواجهدار بابا چینه ده. خواجهدار بابا چینه. وروره که راته ووایې که نه چې د خواجهدار بابا چینه او دې باندې ډېر لږ وخت د خلکو هغه توجه ځان ته راړولې ده او زیات شهرت یې موندلی دا څه وجه ده؟ ولا یو خو خبره دا ده چې امن دی او بل ځای ښکلی ځای دی اوبه یخې دي وروره خلک چکر له رسي هوا یخه ده او امن دی څه مشکل نشته دی هر څوک ورسي ځکه بې حسابه ډېر مخلوق ورته روان دی چکر دپاره ورته رسي. دلته جمعې په ورځ ښه میله کېږي خلک ډېر راځي. جمعې په ورځ بیا دلته خلک ډېر وي لکه خلک هم مازدیګر وي که نه هره جمعې په ورځ خلک ډېر راځي. ښه کوچی ماما نو تاسو اختیا هم دې ځای د هوا نه او د یخ اوبو نه خوند واخیستو. دلته دومره صفا هوا ده قدرمندو لیدونکو همدا اوس همداسې یو یخ شمال لګېږي چې سړی څملي نو اتمن کمپلې ته ضرورت پیدا کېږي. ښه کوچی ماما څه به موږ ته راوړئ لیدونکو ته به څه وراوړئ کومه خوږه ترخه خاطره ټوکه ټکله در سره وي نو مهرباني. والا زه روا خو څه نشته ته یو هڅه وکړه زه نشته تا سره خو من دومره یي څه ځکه د کوچی ماماګان چې دي که نه کوچیان ماماګان ډېر شوقیان دي حتمن هغه MP3 او هغه شپېلۍ او بعضې شیان ځان سره ګرځوي که نه هغه هم د شوق نه نو تا سره حتمن یو څه خو به وي. یاره ما څه خو په خدای که چې یوه هڅه خو وکړه زه نه کېږي ښه والا نه کېږي. نو صحیح شو مننه چې موږ ته وخت راکړې.
پټې دي څوک نشي راجګولی په یوه خانه د څوک راځي نصاب دومره یخ دي د اوبه نو شرط په دواړه ولګوو که نه شرط څنګه ولګوو ما سره زه په تاسې کوم خو تېراجي دې ته ما سره لګې پاګرانې یا و پاګرانې دا یوه ټیکه راجګوه دا دې یوه دا دې دوه قدرمندو لیدونکو دا د خوجیدر بابا هغه مشهوره چینه ده که نه چې د خلکو په وینا دغه ځایي خلک چې دلته اوسېږي او څوک چې چکر ته راځي نو دوی وایي د دې چینې څخه د شپږ تیږو راویستل سخت دي دا په دې معنا چې د دې چینې اوبه واقعا ډېرې یخې دي دومره یخې اوبه دي تاسو باور وکړئ چې په دې ګرمۍ موسم کې هم د دې څخه څوک دغه شپږ تیږې راجګولی شي وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم سلام وروره ښه یې جوړې کراري ده مننه خوشحاله اوسئ که ځان وپېژنئ نوم مبارک دی زه وسیع الله محب خبرو کوم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ همدلته اوسېږي که نه چکري راغلی نه دلته د چکر دپاره راغلي وو خلک وایي چې دا مثال دا چینه چې کومه ده ډېرې یخې اوبه لري او یعنې شپږ تیږې څوک په یو دغه باندې ترېنه نشي راجګولی دا اوس ما مې د ملګري سره شرط ولګولو نو دوی وایي چې واقعیت یخې دي دا اوبه یعنې دومره یخې دي چې دا څوک شپږ تیږې جګوی نه شي دا خبره واقعیت ته بیخي بالکل واقعیت لري ځکه چې دا دی اوس تاسو وکتل چې موږ شرط ولګولو نو واقعیت دوی ویل چې اوبه یخې دي اوس تاسو دواړو کې شرط چا ګټلی نو شرط خو داسې دی چې اوس داسې ښکاري چې مساوي دی هو نو که زه تاسو نه غوښتنه وکړم که نه که دغه طریقه یو ځل بیا اجرا کړې تر څو د لیدونکي مو ګوري چې واقعا دغه چینه یخه ده دې څخه د شپږ تیږو را سخت دي که نه تر څو لیدونکي خپله وویني نو دا پیره به دغه بل ورور سره شرط ولګوم چې دی راجګوی شي که نه مهرباني وروره دا ورته لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه ورور دا یو شپږ تیږې پوره کوي دوه درې څلور وروره تیږه اخله ته ټول ریګ جګوي که نه پنځه شپږ وروره د ژمي په موسم کې بیا بیخي ډېرې زیاتې یخې وي نو کېدی شي چې یو دوه درې دانې هم راجګې نه وروره څنګه چل دی چې تیږې دې راجګولې اوبه یخې دي که نه ډېرې زیاتې یخې اوبه دي یعنې د ژمي په موسم کې دلته خو بیا لاس دننه کول بیخي دلته درې تیږې هم نشي راجګېدی نو قدرمندو لیدونکو دا بالکل واقعیت ده او صحیح خبره ده چې د دې چینې څخه د شپږ تیږو راجګول ډېر سخت کار دی اوس د اوړي موسم دی تاسو باور وکړئ دومره ښایسته یخې اوبه دومره ښایسته یخه هوا نو د ژمي په موسم کې خو دغه کار او دغه عملیه اجرا کول بیا بیخي سخته ده دا د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاویې د خوجیدر بابا هغه مشهوره چینه تاسو ګورئ چې دغه دې کوم ځایي خلک دي دلته اوسېږي اوبه راوړي د کورونو څخه دغلته بېرته یخوي په حساب نو دا چې دی داسې دی چې یخچال دی خلک خپل دغه اوبه او چکر ته چې کوم خلک دغلته راځي نو بوتل ځان سره راوړي دیو مرنډه پیپسي هر شی دغلته یخوي هغه چا خبره چې یخ ته پکې حاجت نشته دی نو واقعا ډېرې یخې تازه او ښایسته اوبه دي تاسو هم کولی شئ چې دغلته راشئ چکر ووئ په دې ځای د اوبو هوا څخه خوند واخلئ